لکه ته د پلار وایي چې زویه زما یو 500 روپۍ پکار دي ها والا ګورې ورته نو والا داسې دي 500 وغوښتې ته 1000 ورکړه او دا 500 کوم ورکړه په پراخدلۍ سره په روڼ تندي پلاره قربان نورې به دله پیدا کړم دا ته وکړه نورې دله پیدا کړو دا ډېر لږ دي دا حقیقت دی نو چې د پلار غریب ټلیفون وکړي که نه چې یاره زوی هغه دوایانو له پیسې دوایانو له ځان له داسې مستۍ له هم نه غواړي دوایانو له دی به ټلیفون بند کړي او ښځې ته به میلاو کړي داسې بېګارې ته به کېږدي ښځې ته به میلاو کړي نو د هغې سره به بیا د پلار غیبت کوي او بیا یې ټلیفون کړی او بیا دوایانې او بیا خوراکونه پلار پسې خبرې او هغه هم د ښځې سره د کوم ځای سړیتوب دی څه به ووایي داسې به نه وي که نه په موږ کې ښځې سره باز شروع کړي د پلار به غریب ویلي وي پیسې راولېږه دوایانې علم او هېڅ دوایانې نه علي وایي پیسې راولېږه حق یې دی راولېږه پیسې نو څنګه چې تا د هغه نه پیسې خوړلې دي او هغه دله تربیت کړه وخت په وخت به ورته دومره راکړه او دومره راکړه چېرته هغې ورځ ستا په سر غیبت چې د بار چا سره کړی او چې در کړي دي هم په خوشحالۍ در کړي دي نو الله وایي زه په هر څه خبر یم دا مور پلار سره چې ښه کې په څه نیت یې کې زړه کې دې څه دي الله وایي د هر څه ماته